د خبرونو سرټکي د اسلامي امارت لخوا د جمهوریت د پورونو تادیه کول د څه د پاسه 40 میلیون افغانیو په لګښت د بامیان ولایت د هوایي ډګر د بیا رغونې کار پیلېدل او د غزې ترانګې پر ځینې سیمو باندې د اسرائیلو د خونړیو بریدونو دوام د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنودونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبې د 2023 کال د وږي 26مه نیټه ده. زه یم د بشپړ خبرونه. مالیه وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان اسلامي امارت د رهبري له پریکړې سره سم دغه وزارت په تیره اداره د یو شمېر بهرنیو بنسټونو له پاتې پورونو څخه 2.1 میلیارد افغانۍ ورکړي دي. یا د اعلامیه کې راغلي چې اسلامي امارت هڅه کوي چې د رهبري د پریکړې سره سم د تیرې ادارې ټول پورونه ورکړي. د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د یاد وزارت وزیر ملا هدایت الله بدري هرات ته د سفر په ترڅ کې دغه ولایت د چشت ولسوالۍ د مرمر ډبرو او د غوریان ولسوالۍ د مالګې له کانونو څخه لیدنه کړې. د یاد وزارت په وینا ښاغلي بدري د دغه کانونو د مسؤلینو د ستونزو او غوښتنو د حل ډاډ ورکړی دی. بل خبر د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د یوه پلاوي او د بامیان والي په شتون کې د 40 میلیون او 800 زره افغانیو په لګښت په اساسي بڼه د بامیان ولایت د هوایي ډګر د بیا رغولو چارې پیل کړي دي. د بامیان والي د چارو د پیل په مراسمو کې ویلي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به د هوایي ډګر تخریب شوي برخې بیا ورغول شي. د اټکل له مخې د یاد هوایي ډګر د بیا رغولې چارې به تر راتلونکي 8 میاشتو پورې بشپړي او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. وروستی خبر د الجزیرې تلویزیوني شبکې د راپور له مخې اسرائیلي یرغلګرو د غزې ترانګې د زیتون او شیخ رضوان ولسوالیو په ګاونډ کې پر یو شمېر سیمو هوایي بریدونه ترسره کړي دي چې د ماشومانو په ګډون پکې 10 تنه شهیدان شوي دي. د یادونې وړ ده چې پر غزې د اسرائیلي یرغلګرو د بریدونو له پیل را په دې خوا 1,260 تنه فلسطینیان شهیدان او 15,330 تنه نور ټپیان شوي دي. او له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.